سلامونه قدرمنو مینوالو زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ښوونکی شاه جهان سنګین او نن به تاسو ته د ګرافیک ډیزاین په سیکنډ کلاس کې ایډوبي فوټوشاپ تدریسوم چې ایډوبي فوټوشاپ څه ډول پروګرام دی او د څه ډول کارونو لپاره ځانګړی شوی. نو راځئ چې پیل کړو. مینوالو یو ځل بیا ښه راغلاست. ایډوبي فوټوشاپ د ګرافیک ډیزاین هغه پروګرام دی چې د ګرافیک ډیزاین په ډېرو کارونو کې دته ضرورت شته دی او د ګرافیک ډیزاین ډیری پروګرامونه او ټول پروګرامونه بغیر له د نیمګړي دي. دا پروګرام د ایډوب کمپنۍ لخوا د عکسونو جوړولو لپاره ځانګړی شوی دی. نو مینوالو دا یوه خبره باید تاسو ته زه وکړم چې ایډوب فوټوشاپ د ګرافیک ډیزاین په چارو کې او د ګرافیک ډیزاین په پروګرامونو کې د ملا تیر حیثیت رول لوبوي. نو د ده پروګرام زده کول حتمي خبره ده او د ده زده کړه سخت کار نه دی ځکه چې دا پروګرام خورا خوندور او دلچسپه پروګرام دی. نو راځئ چې عملي کارونه پیل کړو. مینوالو فوټوشاپ یا پروګرام اوپن کې اوس راځئ چې یو پروجیکټ جوړ کړو یا پروجیکټ څنګه جوړیږي. فایل مینیو ته راځو، دلته په نیو باندې کلیک کوو یا کنټرول ان د شارټ کټ دی. ما په ده باندې کلیک کې تاسو ګورئ دلته مختلف آپشنز موجود دي چې دا هر آپشن په خپل ځای باندې د یو کار لپاره کارول کیږي. کله چې دلته راشئ نیو ډاکومنټ ته یا نوی پروجیکټ خلاصوئ، دلته سیفټ تاسو ته ښکاري دا هغه پروجیکټس دي چې تاسو مخکې پکې کار کړی وي. تاسو کولی شئ د ځینه خپل پروجیکټ خلاص کړئ. بیا دلته فوټو دي، دا هغه سایزونه دي چې زیاتره وخت په سټوډیوز کې په عکسخانو کې د عکسونو د جوړولو لپاره کارول کیږي. لکه د مثال په توګه دلته ګورئ چې لینډسکیپ 3 په 2 انچز کې مختلف سایزونه دي چې تاسو دا کارولی شئ. بیا پرنټ دی دلته چې دا د پرنټ کارونو دپاره A4 وګورئ، A6 وګورئ، A5 دا هر سایز د پرنټ کارونو لپاره کارول کیږي. آرټ اینډ السټریشن دا د رسامي کارونو لپاره کارول کیږي ځکه په فوټوشاپ کې خو د رسامي کارونه هم کیږي. انشاءالله دا په راتلونکي کې وایو. بیا د ویب سایزونه دي چې دا د ویب سایټ لپاره کارول کیږي او په راتلونکي کې په ده باندې هم کار کوو انشاءالله. بیا د موبایل سایزونه دي دلته، دا سایزونه د موبایل اپلیکیشنز یا موبایل دپاره چې هر څه ډیزاین کیږي موږ له دې سایزونو ورته کار اخلو. او بل ورپسې فلم اینډ ویډیو، دا د ویډیوز که تاسو کومه ویډیو جوړوئ یا هم کوم فلم ایډیټ کوئ نو دغه سایزونه موږ په دې کې کاروو. بیا دلته راځو، تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې سایز یا اندازه ډیزاین هم یا پروجیکټ دې کې جوړ کړئ. دلته ریزولوشنز دي چې ویډ پلنوالی ته وایي. اوس زه دلته یو ویډ انتخابوم چې ماته پلنوالی 1000 کې واخلئ او جګوالی هم 1000 پکسله واخلئ. دا ریزولوشن دی زما. بیا دلته ریزولوشن کوالټي ده چې د کوالټي څومره اخلئ نو دلته زه وایم چې 300 ماته واخله. دغلته چې دا کوم څه شی ښکاري پکسل په دې باندې چې کلیک کوئ دا د ریزولوشن یا د اندازې ټایپ دی. اوس دا سایز په تاسې پورې تړاو لري چې د څه شي دپاره ډیزاین جوړوئ. نو په انچز کې جوړوئ، سنټي میټرز کې جوړوئ، ملي میټرز کې جوړوئ، پوینټس، پیکاس دا هر یو کارېږي. خو اوس دپاره زه په پکسل کې کار کوم. دغلته RGB سیمه کې موږ په تېره درس کې ویلي وو چې دغه د څه شي لپاره کارول کیږي. نو زه په RGB باندې کلیک کوم او بیکګراوند رنګ هم تاسو کولی شئ د ځینې انتخاب کړئ. دلته بلیک دی یعنې تور بیکګراوند، بیا بیکګراوند کلر کولی شئ د ځینې انتخاب کړئ. او دلته ټرانسپیرنټ یعنې بغیر د کوم رنګ نه چې هیڅ رنګ پکې نه وي خالي بیکګراوند هم تاسو کولی شئ د ځینه جوړ کړئ یا واخلئ د ځینه. نو زه راځم د ځینه وایډ بیکګراوند سلیکټ کوم او کار پیلوو. تاسو ګورئ مینوالو دغلته زموږ پروجیکټ جوړ شو او اوس دې که څنګه کار کوو. زه راځم دغلته په ډیسکټاپ باندې زما یو انځور دی، دا ډریګ کوم یا دلته یې راکش کوم، په دغه پروجیکټ کې مې واچو. اوس دغلته چې دا کوم ترانسفر باکس ښکاري دي ځینې کولی شئ عکس کوچنی کړئ یا یې لوی کړئ. ګورئ دغسې او دغه نه دغسې کار اخیستلی شئ.
نو دغلته ما فټ کړ دې سره او بیا مې ډبل کلیک یا دې نه په ټیک مارک باندې کلیک کوم چې دا ما دپاره اوکې دی. بیا موف ټول دی دلته چې دغه موف ټول سره موږ د عکس اخوا دېخوا پورته ښکته ښي او چپې خوا ته کولی شو موف کو چې دا د فوټوشاپ ډېر مهم ټول دی او ډېر زیات کارول کېږي په دې کې. اوس راځو چې دا پروجیکټ خو موږ جوړ کړو، اوس څنګه کولی شو دا سیف کو. راځو فایل منیو ته، په فایل منیو کې په سیف باندې کلیک کوو او دلته ماته وایي چې دا په کلاود کې سیف کې که نه په کمپیوټر کې. نو زه ورته وایم چې سیف آن یور کمپیوټر، یعنې زما په کمپیوټر کې دغه پروجیکټ ماته سیف کړه. کله چې په دې باندې کلیک کړم ماته وایي چې دا چېرته غواړې سیف کړي. نو زه دا په ډیسکټاپ باندې سیف کوم. دلته ورته یو فولډر جوړوم، دې فولډر ته نیم ورکوم مای فوټو. په دې باندې ما کلیک کړم. بیا دلته فایل نیم، یعنې دغه کوم پروجیکټ چې ما جوړ کړی دی و چې دغه فایل نیم انتخاب کړي. زه ورته لیکم چې سنګین. بیا دلته سیف از ټایپ، یعنې دغه ډاکومنټ یا هغه پروجیکټ چې ته غواړې سیف کې په کوم فارمټ کې سیف کول غواړې. دلته مختلف ټایپس چې فارمټ چې دا په راتلونکي کې موږ به وایو چې انشاءالله دا څنګه کارول کېږي. خو اوس دپاره دا زه په پی ایچ ډي فارمټ کې سیف کول غواړم او دلته سیف باندې کلیک کوي. اوکې ووایي، دغه دی سیف شو. مینوال دغه پروجیکټ خو اوس ما سیف کې، زه دې نه دا کلوز کوم، پروګرام مې هم کلوز کړم. اوس راځم غواړم چې دغه پروجیکټ سافت یا ډاکومنټ اوپن کړم د باندې چې د راځم هغه فولډر ته کوم ځای کې دا یې ما سیف کړی دی، په دې باندې کلیک کوم. دغه فایل دی زما چې پی ایچ ډي ډاکومنټ دی یا پروجیکټ دی، رایټ کلیک کوم د باندې اوپن کلیک کوم. دلته ماته وایي هاو ډو یو وانټ ټو اوپن دس فایل. نو دا پروګرام یا دغه ډاکومنټ خو موږ په اډاب فوټوشاپ کې جوړ کړی دی، نو طبعا دا د اډاب فوټوشاپ کې به یې خلاصوو. دا د مینوالو زما پروجیکټ خلاص شو او سافت ډاکومنټ دی، ریسایزیبل دی، ایډیټیبل دی. مینوالو دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې پروجیکټ به څنګه جوړوو یا نیو ډاکومنټ به څنګه جوړوو. انشاءالله چې یو څه مو زده کړی وي نو هڅه وکړئ چې خپل ملګري دوستان دلته راوبولئ او له دې ځانګړي فرصت څخه دوی برخمن شي. تاسو که کومه پوښتنه درلودله خپله پوښتنه کولی شئ ما سره د یوټیوب د لارې شریکه کړئ. نو انشاءالله زه به حتمي ستاسې سوالونو ته د یوټیوب د لارې په کمنټونو کې ځوابونه درکوم. هیله مند یم چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د خدای په امان، تر بیا ښې چارې.